اوس به واورو د پولې پورې ډرامه. د پولې پورې ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې سردار اکا ملک غني قانع کړ چې د سربند تاوان او جریمه دې ورکړي، کنه نو کلیوال او شورا به یې کور وسیزي. اوس به دا واورو چې سلګۍ ولې خوشحاله ده چې جعفر کور ته بنیانونه نه دي راوړي. ښه دی چې تا بنیانونه ګوره کور ته نه دي راوړي. که تا کور ته بنیانونه راوړی وې نو اوس به خبره نوره مرانه وه. تا یوازې اوس کور کې یادونه کړې نو دومره جنجال ترې راپورته شو. سلګۍ د چی شي جنجال؟ ما خو چې مور سره خبرې کولې نو ته خو نه وې، مدرسې ته تللی وې. تا ته دا خبره چا وکړه؟ زه چې د مرکزو مدرسې نه راغلم نو ترور په انګړ کې ودرولم او راته ویلي چې ته به سیالي نه کوې خلکو سره، او هغه دا فکر کوي چې په بنیانونو اخیستلو ته ما مجبوره کړی. مطلب دا چې مور دې ناراضه ده. بس دا خبره د بیا لپاره مه یادوه. سلګۍ مور مو په پیسو باندې زړه نه کېږي، که نه بنیانونو ته ښه زړه کېږي چې وای غوندي. هغه اوس هم پخوانی فکر کوي، خو دې ته نه ګوري چې اوس زه هم پیسې ګټم او تم. چې هره خبره ده که په پیسو یې زړه نه کېږي او که بل څه چې د ترور خوښه نه یي کور ته چې شی مه راوړه، تیږه پې کېده. نه سلګۍ تیږه به پې څنګه ږدم چې دا ژمی موږ باندې داسې تېر شي، یخنۍ نه پکې ځینې لړزېږي، نو بیا د پیسو مقصد شی شو چې سړی ګټي. بنیانونه خو به اخلمه ضروره، خو د مور نه پیسې میسې نه غواړم. چې د مور نه پیسې ونه غواړې نو ته یې لکه مه کې. حسن خان کاکا تنخوا راکوي، په تنخوا کې اخلم. وبه ګورې داسې پاسته بنیانونه به راوړم چې ته م آفرین. زه به داسې پیسې څه کړمه چې زه پکې د یخنۍ نه مړ کېږم، سبا به د خلکو د خندا یم. او ته دې بیا د خپلو لاسونو ته وګوره، دا نازکه نازکه لاسونه، که چېرته په یخنۍ کې د لاسونه وچوي نو بیا هم به جرابې اخلم، هم بنیانونه او هم دستکشي، هم تا ته او هم مې مور ته. سمه ده نو، خو چې مور دې پې خفه نه شي. نه به خفه کېږي چې د هغې نه پیسې ونه غواړم که نه، نو بیا یې پروا نه یې خرابه. هغه چې خفه کېږي نو په خپلو پیسو خفه کېږي. ښه فریده وراره او میوه ګله، زه خو د ملک پسې بیا ورغلی وم او د خیره سره خبره مې را جوړه کړله. هغه څنګه سردار اکا؟ ملک خو د خپلې خبرې نه ناوړي چې تا پې څنګه د سربند خبره ومنله؟ میوه ګله تا نه دي اورېدلي وایي چې اوبه نرمې دي خو په غرونو کې لار وباسي. ما هم همداسې کار ورسره وکړ. سردار اکا نو مونږ خو پوهېږه که نه چې څه وشو او څنګه دې راضي کو؟ فریده وراره خبره داسې وه چې ملک خو اول نه قانع کېده چې ګوندې یا د سربند تاوان ورکړي او یا د جرمانه. خو ما لږ وډارو، ورته مې وویله چې که ته دغه شیانو ته غاړه کېنږدي، یعنې نه تاوان ورکړي او نه جرمانه، نو بیا به د مطلب شاه په څېر په سربند کې کار کوې. اوس خوښه سته چې تاوان مني او کال ته سربند کې غټ غټ ګټان اړې. سردار اکا وایم دا خو به ښه خوند کړی وی چې ملک صاحب د سربند په کار کې برخه اخیستې وی. نو ځکه خو ما ورته دا وویله که نه چې هغه هېڅکله دې ته نه تیارېږي چې په یو ځای کې دې کار وکړي. نو بس دې ته راضي شو چې هم به تاوان ورکوي او هم به جرمانه. ښه یعنې جرمانه دې ورته یاده کړې؟ دا خو دې سم کار کړی سردار اکا. ما ویل چې دا د سزا په توګه او تاوان به تاوان واخلو. فریده وراره ته د سربند تاوان ته حساب وکړه چې څومره کېږي هماغومره د ملک نه واخلو. سربند تاوان خو معلوم دی، موږ به ترې زیاتې نه اخلو، خو هسې سردار اکا که د دې جرماني نه تېر شو نو څنګه به وي؟ ځکه چې تاوان د بم په واسطه اوښتی دی او چې تاوان ترې واخلو خبره به خلاصه شي. نه فریده وراره پام کوه، دا خبره ونه کې
جرمانه به خامخا ورکوي. د دې یو بم په وجه باندې کار څومره وځنډېده. ښه پوهېږې چې بم ایښودل جرم دی. مې وګل کاکا ستا خبره سمه ده، جرم دی. په نورو ځایونو کې په خلک بندیخانو ته ځي او بیا څو کاله بند تېروي. نو هغه دی که موږ ته اوس جرمانه واخلو نو څه وشو؟ او که جرمانه م ورته پرېښوده نو ملک بیا ډاډه کېږي. جرمانه په همدې خاطر ته اخلو چې بیا لپاره داسې کار ونه کړي. خو اوس دا دعا کوئ چې ملک چېرته د خپلې خبرې نه ونه ګرځېږي. ما سره خو یې منلې ده خو چې بیرته منکر نه شي. که منکر شو نه د کور سوځېدو خبره یې مخکې پرته ده. بیا به ورپسې راپورته شو چې کور درته سیزو. د سلګۍ پلاره نن دې په جرنده کې ورځ څنګه وه؟ ورځ مې شکر دی ډېره ښه وه. خو سنګینې تا دا پوښتنه څنګه وکړه؟ وی ولې تا نه به زه اوس پوښتنه هم نه کومه. الله توبه توبه، په دې سړي باندې څه چله شو؟ په ما هېڅ چل نه دی شوی خو حیران یم درته. خو هغه هم په دې وجه چې کله زړور کور ته راغلی و نو تا ما سره په ښې خوا خبرې نه دي کړي چې دا اوس یو دم څنګه بدله شوې. د سلګۍ پلاره چې د بنده زړه خوشحاله وي نو ښې خبرې کوي. ما هم ډېرې د خوشحالۍ خبرې اورېدلې دي. ښه کمې د خوشحالۍ خبرې ما ته م ووایه که نه. خبره دا ده چې عجب ګل غوښته چې خپل زوی ته پرخه وکړي. خو شکر دی چې پرخې ترې نه انکار کړی دی. ډېره پرې خوشحاله شوم. ښه خو په دې کې ستا د خوشحالۍ دي څه؟ ته څه وې چې پرخه به ستا زوی ته پاتې شي؟ که زما زوی ته پاتې شي نو هم خوشحاله یم، او که د عجب ګل زوی ته انکار وکړي نو هم خوشحاله یم، ځکه چې زموږ نه شوه نو د هغوی به هم نه شي. خو د هغوی سره دښمني ستا څه ده؟ ولې؟ زما په زوی باندې چې څه شوي دي نو د عجب ګل د لاسه دا ټوله لوبه عجب ګل جوړه کړې وه چې زما زوی د میدان نه وباسي او پرخه خپل زوی ته وکړي. خو دا ښه شوه چې هغوی ته انکار وکړو. ایله مې پې زړه یخ شو. اوس به نو زه داسې کار وکړمه د عجب ګل کورنۍ خو څه چې په پرخې باندې به هېڅوک هم مرکه ونه کړي. نو څه کې؟ پرخه چې زما د زوی سره واده نه کوي او عجب ګل دې ته م انکار کړی دی نو د دې نه معلومیږي په دې جینۍ کې څه چل دی. هېڅ چلم نشته. غلې کښېنه، بې ځایه فکرونه ونه کې. ته چې څومره پرخې پسې خبرې کې نو عجب ګل ته موقع په لاس ورځي چې پرخه خپل زوی ته وکړي. د دې په ځای په دې فکر وکړه چې زوی دې له خیره سره اصلاح شي او تا ته موقع په لاس درشي تر څو بیا پرخې کره په صحیح طریقه ورشي او د هغې د مور او د پلار نه یې وغواړي. نو زما زوی خو یې جلا وطن کو، زه بیا هلته څنګه ورشم؟ جلا وطن نه دی، د اصلاح په خاطر یې لیږلی دی او چې زړور اصلاح شو تا ته هم خبره جوړیږي. د پرخې پلار او مور ته به بیا ووایې چې زړور پخوانی زړور نه دی، اوس شکر ډېر بدل شوی او پام دې وي ګوره چې پرخې پسې بې ځایه خبرې ونه کړې. زوی خو دې په غم اړولي، ځان به په خپل هم په غم واړې. جعفره زویه په دې خلطه کې د ځان سره څه شی راوړي دي؟ مورې داسې څه مې راوړي چې ستا به خوښ شي. څه شی دې راوړي دي؟ په جرنده کې به څه وي؟ ته خو تللی وې جرندې ته که نه؟ جرندې ته تللی وم خو حسن خان کاکا نه مې په وخت اجازه واخیسته، بیا لاړم د ولسوالۍ بازار ته، هلته مې تا ته هم شیان واخیسته او سلګۍ ته. ته وګوره که نه مورې داسې ښایسته بنین مې درته اخیسته. څه بنین؟ ته خو ما منع کړی وې، نو بیا دې ولې بنین اخیستی دی؟ خو ملامته نه یې، زما خبره درته خبره نه ښکاري، ځکه چې تا ته د ګلخوبانې په غوږ کې ایښي دي چې ما ته بنینونه راوړه چې د نادیه سره مې سیالي برابره شي. مورې ته ولې دا خبره کې؟ ما سره یوازې د سلګۍ غم نه دی، ستا غم هم را سره دی. ستا یخني په ټولو ده. په ټولو یخني ده؟ خو شکر دی زه ګزاره کولی شم، ستا نه هم ځکه ګزاره نشي کولی. اخر یې مجبوره کړې که نه چې بنینونه دې واخیستل. او رښتیا تا ته خو ما پیسې هم نه وي درکړي، په څه شي دې راوړي دي؟ مورې تا نه مې پیسې وانه خیستلې ځکه تا ویل ما سره نشته،
نو حسن خان کاکا چې تنخواه راکړه په هغې مې واخیسته. وای پکه دا دې لا بله سپکه د ښځې خبرې خو دې منلې اوس خپل سر یم شوی تنخواه کور ته نه راوړې بنینونه پې اخلې خدای خبر شه چې دا ښځه به در باندې نورې کمې لوبې وکړي. مورې زما ښځه ملامته نه ده هغې راته نه دي ویلي ما په خپله خوښه راوړي دي. یخني ده دا بنین در واخله او د دې سره مې درته جراب هم راوړي ښې ګرمې. دا واخله مغه ښځې ته دې په مخ کې کېده زما نه دي په کار ما درته ویلي وو چې دا شیان کور ته مه راوړه او مه راوړه. نو اوس خو شوی کار دی څه وکړم اوس خو یې واغونده که نه. نه یې اغوندم پرېږده چې زه د یخنۍ نه مړه شم. تنخواه کور ته نه راوړي بنینونه یې را روان کړي دي سبا به خورې چې شی د خرچې غم در سره نشته. ترورې ملک ماما خو راغی ته دې پوښتنه وکړه چې شورا سره یې څه وکړل. دا څنګه خواښې ونګور په خپلو کې پس پسک کوئ زما په هکله بیا څه ویلو. ستا خو هسې شکي موږ به ستا په هکله څه ووایو. رښتیا د یاسر پلاره شورا سره دې څه وکړه؟ څه مې وکړه بس تاوان و او زما پکې قسمت راغلی و ستاسو د لاسه جرمانه او تاوان به دواړه ورکوم. شکر خدایه شکر. څه ولې ته زما په تاوان خوشحالیږي؟ ستا په تاوان نه خوشحالیږم خوشحاله په دې یم چې په کلي کې به د بیرته عزت پیدا شي. رښتیا وایي خدای دې تا ژوندی لري پیسې به بیا هم پیدا شي خو عزت بیا نه پیدا کیږي. د یاسر پلاره نور د خدای خاطر وکړه چې دې وسله والو سره بیا اړیکه مه ساته. څنګه یې ورسره ونه ساتم زه به څه کومه یاسر و هغه مانه خارج ته لاړو هملته پاتې شو دومره خو باید څوک را سره وي که نه چې زه ورباندې تکیه وکړم. کلیوال شته که نه د کلیوالو سره چې ښه سلوک وکړي په همدوی تکیه کولی شي. د وسله والو درته کلیوال زر چنده ښه دي خادي دې ورباندې خادي ښایستی او غم دې پې غم کمي. بس پرېږده دا نصیحتونه ورشه او صندوق نه پیسې راواخله چې سردار اکا به اوس په دیره کې راته بیا ناست وي. های نو په ملک غني باندې داسې خبرې کله چا منلی شوې چې اوس ورته ډالې ځي راځي چې دا تاوان دی او دا جرمانه ده او زم ورسره منم. شبانې ډېره زیاته مصروفه یې. وی سنګینې ته ستړې مشې په خیر راغلې. ښه ده شي تم لکه چې مرکز ته کار لپاره راغلې ښه دې وکړل. زه د مرکز په کار باندې څه کومه تا ته په ګیله راغلی یم. څه ګیله او له ما نه؟ وسنګینې ما به له تا سره څه بد کړې چې ته رانه ګیلې کې؟ هی ستاسو د لاسه مې زړه خوړین دی ستاسو په وجه زما زوی جلا وطن دی. وسنګینې دا ته څه وایې په تا څه چل شوی؟ ستا زوی موږ ولې جلا وطن کړی؟ هغه خو شورا لېږلی تبلیغ ته چې سم سړی ته جوړ شي او ته یې ملامته په موږ راوچې. شبانې زه په ټولو خبرو باندې پوهېږم دا لوبه ستاسو کورنۍ جوړه کړې وه. زما زوی چې د پرخې د کور مخې ته ډزې وکړي نو کېدای شي چې هغوی پرخه ورکړې وه خو په شورا کې تازه ګلو او پسې شه ستا خاوند عجب ګلو چې د هغوی طرفدارۍ یې وکړه. زما زوی ونیول شو بندي شو او آخر جلا وطن شو. دا ټول کارونه هم د همدې دپاره وکړه که نه چې پرخه خپل زوی ته وکوئ. خو شکر دی چې تاسو ته یې انکار کړی. ډېر مې در باندې زړه ښه شو. سنګینې دا چې شورا ستا زوی سره څه کړي یا یې کوي دا د هغوی کار دی او پاتې شوه د پرخې خبره. پرخه پیغله ده هر څوک به پې مرکه کوي. دا چې چاته انکار کوي یا اقرار دا خو د هغې خپله خوښه ده مونږ یې څه کوو. زما د زوی ازار دی چې هم به تاسو وهي او هم یې پرخه والې او ګوره دا چې پرخه انکار کوي پوهېږي ولې؟ ما خو درته وویل چې خوښی ده مونږ خو یې په زوره نشو مجبورولی چې زما زوی سره دې نکاح وکړي. پرخه بل چا سره جوړه ده ځکه خو نه ستا زوی سره واده کوي او
نه زما. سنګینې دا ته څه وایې؟ ته روغ یې که لیونې؟ برخه یو پاکلمنه نجلۍ ده او ته ورپسې داسې تورونه لګې. دا تورونه پورې کول ګناه ده، ګناه. ځان خبر که. زه تور نه پورې کومه، حقیقت ویمه. او دا خبره به درته معلومه هم شي. زما واوره خو منئ ما. منم یې خود نه نو. زه برخه ډېره ښه پېژنمه. یو وخت په مدرسه کې او بل وخت په مرکز کې. هغه داسې جلۍ نه ده چې په خپله لمنه باندې داغ پورې کړي. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې مو واورېدل چې پرخې سلګۍ ته وویل مور دې په ما پسې افواهات خپروي. دا افواهات زما په ژوند تاثیر کوي. نو افواهات د یو چا په ژوند باندې څه ډول اغېزې کولی شي او آیا مخنیوی یې کیدی شي؟ په دې هکله به تفصیلي راپور د پولې پورې په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمیرو را سره اړیکې ونیسئ: 0283 33 10 55 02 شپږ شپېته 33 10 55.